روجه علماء وی 3 شیونو نه عبارت ده. خوراک نه کول، سکاک نه کول، د خپلې بیبي نه فایده نه اخیستل. خدا 3 واړه کارونه دي چې ورونو دا یقینا چې رمضان نه وي دا 3 واړه کارونه دا حلال دي. او دی باندې چې پابندی دا ډیره موقته پابندی دا چې سبا راوخوته د نور د پریوتو پورې بس د دې 3 شیونو نه خلا ځان وساته. خورورا کتا ته پته ای د څه کارونه مشتا زنی داسې کارونه دي چې رب العالمین ټول عمر حرام کړی دي. هغه د پاره یو ټیم اجازت نه ورکړي. لکه مثلا زبرته ویما قرآن کې شته، په حدیثو کې شته چې دروغ ویل همیشه لپاره حرام دي. وستانه تاسو کوم چې کوم حلال شي نه دی خله وتړله او چې کوم دسی او شی چې همیشه حرام او هغه نه دی خله نه ده تړلې دسی روجي له څه اعتبار دی. ستا خپل ډوډۍ ده تا په خپل ځان کړولې دی. خدا چې کته خوري روجي ته ماتوي خو هغه شی چې یقینا حرام دی، هغه شی چې قطعا حرام دی، هغه شی چې ټول عمر حرام دی، هغه تکي او استخپل روجي ته بیا هم سموي چې ما روجه نیولې ده. رسول الله زکه عجیبه خبره کوي د داسې روجي چې حرام پکې کې، هغه حرام چې همیشه حرام دی هغه پکې کې او زه ځان ته روجهدار واما داسې روجي ته د رب العالمین هیڅ ضرورت نشته. یاد ساته دروغ حرام دي. کله نن روجه ته سوچ وکا چې تا خو بنن پر روجه کې دروغ نه ویلي. کله دې ته سوچ وکا د خپل سترګې دا بیزه استعمالول حرام دي. دا په قرآن کې الله ویلي دي چې اے مؤمنانو اے مؤمناتو د خپل سترګو کنټرول وکړئ. ته خپل سترګو کنټرول نه کې او ته ځان ته روجهدار وې. ستا پیغمبر ویلي، زما پیغمبر وایي چې دا غوږونه دې لږ محفوظ وساته، دا غوږونه دې بیزه مې استعمالوه، سندرې ماوره او چې تا روجه نیولې ده او ته بیا هم فیسبوک ته ناستې، ته بیا هم سندرې واورې. والله یو شل ځل به درته مفتي ووایي، ته به یو عالم مخې له ورشي او ته ووایې چې مفتي صاحب او عالم صاحب ما نن په روجه کې نه خوراک کړی دی، نه مې سکاک کړی دی، نه مې د ښځې نه پیدا اخیستې ده. مفتی صاحب به درته وایي چې روجه دې قبوله ده، خو محمد رسول الله فرمایي چې دا روجه نه ده قبوله. دا روجه قبوله لا سکے بلکہ محمد رسول اللہ دس خلقو تخیری کری چې رب العالمین دے تباہ کا چې پتا روجه تیریږي 12 کال 12 میاشتې وې د کال 11 میاشتې تا دس تیری کړي آزادې دا یو میاشته د رب العالمین رضا نشي حاصلوله. دا یو اهم خبره درونو لک سوچو کې دی خبره تا یو ازیرا یو خبره نه ده. هر عمل چې د ګناه عمل له، هر یو عمل چې د ګناه عمل له، ساده د خلینه د مسلمان غیبت وزي تارو جنی ولی دا نه نه اسی بتا ته مفتی سی وای تا ته عالم وای او روشد نی ولی دا خطا ته محمد رسول الله وای ساده خلینه چې د مسلمان غیبت وزي د غروجه روجه نه دا غوري. هو ډیر خلک لا چې روجه نی ولی خلق ته وای روجه مې نیولې دا وای وسمرا والا. زه یو خبره کومه دا خبر یاد ساتل غواړي. مسلمان ته چې څوک تکلیف رسي، مسلمان ته محمد رسول الله وای دا د مسلمان د ټکی ویلو لایق نه دی، دته مسلمان ویل نه دی پکار. ساده جبینا ساده لاس نه چې مسلمان ته تکلیف ورسېدو محمد رسول الله وای دغه ته مسلمان نه وای. مسلمان خو هغه ته مسلمان وای من سلم المسلمون من لسانه ويده چې دا چا د جبی او د لاس نه مسلمان بچ پاتې شي. خطه داسې سوچو کا چې د یو کس دی چې هغه مسلمان دی او تا پروژه کې پاغه پسې خبري شروع کړي ته څه جواب ورکړي قیامت پورې.
یو ځلې عبدالله ابن عمر کعبې ته داسې ګوري مخامخ. کعبه هغه ځای دی ورونو چې ما ورته په هر وخت کې کعبې طرف ته مخ کوو. ما ورته مونځ په غیر د کعبې نه لیکي. ډېر قدر ول الله ورکړي، یقینا چې ډېر قدر ول الله ورکړي. خدا عبدالله ابن عمر دې کعبې ته رسي ګوري، وایي کعبې ستا عزت خو ډېر زیات دی، خو ستا نه د مسلمان عزت ډېر زیات دی. د مسلمان کعبې ته چې کنځل وکي یا د کعبې غیبت وکي، دې خبره ته سوچ وکا. تا تم پته ده، ما تم پته ده، کېدی شي تا ته په خپله نه هم ځان کافر ښکاره شي چې د کعبې مې بد ویل. خدا یاد ساته د کعبې نه د مسلمان والله قدر ډیر زیات دی. کله رسول الله فرمایي لزوال الدنیا، چې دا ټوله دنیا پاستر شي، رب العالمین فرمایي دا ماته اسانه ښکارېږي یو مسلمان د وینې د تویولو نه. اوس کله دې سوچ وکړه ای روژهدار مسلمانه، ستا د ژبې نه مسلمان ته کنځل ولې خېږي؟ ستا د ژبې نه مسلمان ته غصه ولې را پیدا کېږي؟ ستا د دې خولې نه کنځل او مسلمان بد ولې یادېږي؟ ته خو اول د دې خبرې سوچ وکړه. روژه قبلېدل خو وروسته خبره ده، تا خو محمد رسول الله په مسلمانانو کې نه شماري. زمونږ ډېر وروڼه داسې شته روژه یې نیولې ده، تپوس یې وکړي ستا د چا سره خو به خفګان نه وي؟ مسلمان به د بل مسلمان سره به خبرې نه کوي. والله تا به روژه نیولې دا خبره صحیح ده، 3 شیونه به دې خوله ساتلې وي. خدا یاد وساته چې تا چې کومه د دې نه اهمه خبره ده هغه دا ده چې ستا د مسلمان سره خفګان وي. الله فرمایي چې د ګل ورځ راشي، الله فرمایي چې د زیارت ورځ راشي، ما ته د هر چا عمل راوخېجوئ، خو هغه مسلمانان چې خپل منځ کې خفګان وي د ده روژه ما ته مه راخېجوئ، د ده عمل ما ته مه راخېجوه. نن مسلمان د بل مسلمان سره رب العالمین یو عجیبه خبره کوي. کدی آیات تمنګ او تاسو سوچ وکړو. الله فرمایي د قیامت ورځ را روانه ده، خو رب العالمین وایي یو ځای کې داسې فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله جنت هر چاله نه ورکوي چې د چا په ذهن کې دا خبره پرته وي چې زه به یو ځل د الله مخې ته ودرېږم. او کله الله فرمایي داسې ورځ را روانه ده، ډېره عجیبه ورځ ده، خو هغه ورځ کې کومه خبره به پیدا ورکوي؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون. نه به زامن پکار راشي، نه به مال پکار راشي، یو خبره به پکار راځي هغه دا ده الا من اتى الله بقلب سلیم. ستا په دې زړه کې چې د مسلمان سره بد نه و، داسې زړه دې د الله مخې له ور وړو، نو الله به راته وایي چې اوس به د هر څه فایده درکړي. چې کله د یو مسلمان زړه د کینې نه د بل مسلمان سره ډک دی، یو مسلمان په دې زړه کې د بل مسلمان سره خفګان لري، اے مسلمان روژه دې نیولې ده، خدا ورسره یاد وساته دا روژه نه ده قبوله. او دا خبره چا کړې ده؟ دا خبره محمد صلی الله علیه وسلم کړې ده. د دې د وجې نه روژهدار ورونو د الله سره عهد کول غواړي. مسلمان ته سپک مګورا چې د چا سره دی خفګان دی، د الله د پاره ټول مؤمنان رونه دي، ټول مؤمنان خپل منځ کې رونه دي. صابر یو چا سره په پټي باندې ورانه راغلي، چا صبر په پوله باندې ورانه راغلي، د الله د پاره ورشه دغه خواله او د څه ولا غاړه ورکا و ما د الله د پاره روجنی ولیدا ځکه نن ستا خواله راغلي ما او تا نه بخنه غواړم چې ما رور ما ته بخنه وکا. زمون پیغمبر یو عجیبه خبره کوي، محمد صلی الله علیه وسلم روجا عجیبه غونتی عملی تربیت ته دا روجا د الله نبی فرمایي
چاره ته مخامخ کنزل وکړه چاره ته مخامخ را دی بدی ویلې تبو ترسی وی انی صائم زما خروجه ده ما خروجنی ولیدا او چې شکل چارو جنی ویلې هغه چاته د چا د کنزل جواب نه ورکوي زمنګ په مسلمانانو کې د مسلمان عجیبه غونتی مسلمان ستانستاو گاونډي خبره ستانستاو ورور خبره تا د الله نبی خبره نه اورېدلې د الله نبی فرمایي لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو څوک دې مؤمن نه دی درې ځل خبره کوي هغه مسلمان چې د کم مسلمان د لاسا داغه گاونډي د مصیبتونو نه بچ نه لري دا د ځان ته مؤمن نه وي اسی به ځان ته مؤمن وي د کې ایمان نشتا یو اهم خبره مې چې ډیره مقصودی خبره ده هغه دا ورونو روجا د خلی بندولو ته موي چې د روجي کوم حقیقت ده داغه خبره ته نن نه سوچو کا چې پتا کې د روجي حقیقت شتا او کنه شتا کداغه روجي حقیقت ما او تا کراغه ما او تا د خیرونه بچو د رسول الله د خیرونه ما او تا د جبريل د خیرونه بچو زما او تا د وی روجي دومره وی قدر وی چې رب العالمین به ما او تا تخفل رضا راکی او یو اهم خبره دا یو لسمه اجتماع او تا دنیا لور کړی رمضان چې بکله راتو رسول الله و صحابه ته ویلي یو میاشت را روانه ده د سیمیاشتا چې رب العالمین دې د باندې روزي فرض کړي د دې عبادتونو د باندې د شپې دای د باندې د دې ثوابونه او د دې اجرونه درکې د شپې په عبادتونو باندې د دې د وجنا یوازې د خلی بندول روزانه را سوچ وکا صحابه کرامو په دې مشکل تلاوتونه کول څومره تلاوت کې د قران څومره د الله ذکر کې څومره صدقې کې څومره خیراتونه کې روجا یوازې دې خبره تنوي دی ورځ ته سوچ وکا د الله نبی فرمایي صلی الله علیه وسلم من تصدق بعدل تمره د کجوره راواخلا دا کجوره صدقه کا یو چاله ورکا چې هغه دی پینن روجما ته کی دا هغه چې څومره در دی روجي ثواب دی د دې وی کجوره په وجبانه الله تعالی کا ثواب درکې او زکه د سیمه کوي ورونو زال چې هر وخت کې غوخه راوړي زال چې هر وخت کې روجمات راوړي کستا د محمد رسول الله په خبرو باندې یقین وي ځان لدا سوچو کا ډیر مسکینان د سشتا ډیر غریبانان د سشتا د چاپلرونه نشتا زمنګ په دې امت کې یتیمانان ډیر زیاتی زمنګ په دې امت کې د مسلمانان په دې وسو حکمشتا چې نه پلار شتا نه ورور شته هغه زما استاد خو کولو ته هر وخت کې محتاج دي محمد رسول الله فرمایي هغه ته مؤمن مو وا چې هغه دې مړیږي او د گاونډي او د ورور دې د خواته وګه پاتې ته کله سوچو کا چې لس قسمت عام دي ځان تمخې ته خو دې ستا په محله کې ستا په علاقه کې والله د خلق شته چې کې دې شي هغه یو ټیم یو خو یو ننګولم ځل نه برابر کړي د دې د وجنا چې هر سار را پاسيږي دا د صدقو میشتا یوازې روزي وی خبره تمرا ګرځوا اره خبره چې په دې میش کې ذکرونه وکا عبادتونه وکا منځونه وکا تلاوتونه وکا درسونه وکا د الله د کتاب حق ادا کا قران کریم په هر جمعات په هر محله کې بیانېږي د قیامت ورځ را روانه ده اسنه چې رسول الله ته وی چې الله د خلکو قران شاته گزارلو د دې قران سره تعلق جوړ کا د دې قران د تعلق د وجنا رب العالمین به ما تعالی جنت راکړي الله نه سوال کول غواړي او د ټولو نه زیاته خبره چې ډیره اهمه ده هغه دا چې دا د دعاګانو میشته د دې د وجنا مؤمنانو یوازې د خوراک سوچ مکوئ خاص کر چې چربانګ راشي خاص کر چې ماخام رو جماعت ټیم راشي داغه ټیمونه دي چې ستاربو او زماربو ما او تاتوي ما نس اوغاړه چې سره د درکما ما او تا ډیر ګناهونه کړی دي ما او تا ډیر نافرمانی نه کړی دي
دا هغه ټیم دی چې ما او ته الله تعالی سوال وکړو رب العالمین وایي زه تا ته وایم ما نه وغواړه چې زه د حاجت پوره کما د دې د وجنا د میش کې ډېر سوچ د دعاګانو کول غواړي او الله دې وکړي چې منګه او تاسو د دې خیرونه بچو آخري خبره چې په دغه حدیث کې راغلی دا هغه دا چې کله دا امام المرسلین امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یادېږي ما تعالی دا قدر ډیر پکار دی ډیر قدر ادا دی چې یو خو ما تعالی صلی الله علیه وسلم وایو او خاص کر پروژه کې د محمد رسول الله تابعداري ډیر وکړو محمد رسول الله د روزي په باب کې موږ ته رسې ویلې دي ما تا الله ته په بندگانو کې هغه بند ډیر محبوب دی چې څوک چربانګې نا وخت کوي او څوک روزه مخکې ماته محمد رسول الله فرمایلی دي دسه بنده د الله ډیر خوخي الله ته ډیر ګرانی د الله دسه بنده ډیر خوخي چې د روزه د بندولو ټیم راشي د روزه بند کی چې د روزه د ماتولو ټیم راشي د روزه بند کی الله دې منګ او تاسو د محمد رسول الله خاص کر پر رمضان کې د محمد رسول الله پوره تابعداري نصیب کی واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.